ته ډېر شپې دی دا ته له اسمانه رالوېدلي دي که له انسانه لوېدلي زما پر عمل بیخي ډېره ده له کوم خوا په لاس رالې چا به ده اوس په وکړم څه چل هدې درې نارې به کوې نو نارې ته راسه سوچ پر وکړه وکړم څه چل ډېر روپۍ هم دي مړه سړی ناره هم نشي کولی ته ودره یوه دوه درې خوښوي چې درې نارې کوم خلکو اوري ورځه ولاړې او دویمه زه خو غریب ته بیا ورکوم زه به خپله غریب یم خالي یم درېیم خو سړی معلومېږي یم شناخته کارت یې پکښې دی شناخته کارت یې مه وایه بس بیا خو کار برابر بس ویې زما تا نه شناخته کارت څه کول خو څه مې پیسې ده په شک ده واچوم ټیم وښوره درې نارې به وکړم زیاته راته حلالې دي ای د خدای بندګانو دا پیسې له چا لوېدلي دي ای د خدای بندګانو دا پیسې له چا لوېدلي دي ای د خدای بندګانو دا پیسې له چا لوېدلي دي راسئ نقش یې راکړئ هېڅوک هم غږ نه کوي یا شریف خانه دا په نصیب سوي دي یو خاوند یې هم نسو پیدا او ښې ډېر پیسې هم دي دا خو پیسې نشته لوېدلي پیسې نشته زه پرچې در واخلم دا موبایل خرڅوه دا په څو خرڅوې څو ارزي دی خرڅوې په څو دا ټوکې پرته ګنټې هلو په خیر جوړ څنګه یې وروره شی په خیر یې یاره ما یو امانت پیدا کړی دی دا ستا امانت دی هو که پټوه وي نو زما ده نو زه دلته د لوبلو میدانه سره یم راسه هو درځم مهرباني نو دا پټوه زما وه ځای له راسه به صحیح ټیک دوکاندار تکلیف معاف نه خرڅوم زما کار وشو السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر ته څنګه یې شی جوړ یې په خیر یې خیر دی الحمدلله ورور جانه ستا شی دا دی صحیح سو خو وایي صاحبه شان پیسې وایي ودانسه زما په دې کې د کورودانۍ هېڅ خبره نشته ستا شی او ستا امانت ما پیدا کړي ښه دې دا کړي ولې هوښیاري دې کړي چې نمبر دې پکې ایښو یا بیا دم کور ودان زه میډیکل ورغلم میډیکل ما دوا راخصه چې میډیکل والا دوا راکړه ما چې جیب ته لاس کې پیسې نه ولې کور د ودان څه نه وروره دا یوه خبره نه ده دا ستا امانت و نه ورکېدونکی شوی دا زما فرض جوړ دی چې ما درته در ورسوم کور د ودان څه وروره الله دې عزت وکړه مهرباني